محترم د قدر وړ د ننګرهار والي شاه محمود ماخر، محترم د 201 سیلاب په اردو قوماندان، د لومړي سرحدي لیوا قوماندان، د څلورمې لیوا پلي قوماندان، السلام علیکم د سرحدي لیوا د نهم کاټک پرسونل ټول په نظام ترتیب ستاسو د راتلو ویاړ لري. د نظام بلندوی تورن سمیع الله مجید. یو ټک خو به کوي. فرصت السلام علیکم. ټولې مشرې ننګرهار والي شاه محمود ماخر د نظامي شورا مسؤلین په ملتیا چې ولسوالۍ کې د سرحدي لیوا اړوند نهم ګنډک کې سرتېرو سره ولیدل او یو شمېر منصبین او سرتېري په تقدیرنامو او نقدي مکافاتو وستایل شول. ننګرهار والي شاه محمود ماخر د سرحدي ځواکونو د قربانیو مېړانې ستاینه وکړه. په دې ولسوالۍ کې خلکو ته د ارام ژوند تېرولو په موخه شپه ورځ هڅې کوي. نوموړي وویل چې دښمن مات شوی خو په ولسونو کې د ویرې پیدا کولو په موخه منفي تبلیغات کوي او تاسو د دې سیمه ارادې سره پوره بلدتیا لرئ او د دښمن د هر ډول کړنو په مخنیوي کې خپل رسالت ادا کړئ. ننګرهار والي منصبینو او سرتېرو ته د لوی اختر له امله مبارکي ورکړه او د لوی اختر د خپلواکۍ سلمي ګټې لمانځلو او ټاکنو په ښه ډول ترسره کېدو په موخه یې امنیت تامین ترسره کړل چې منصبینو او سرتېرو له دوی ورته ډاډ ورکړل شو. او په عین حالت کې د تاسې نه مننه وکړو ځکه چې تاسې شپه او ورځ د دې هېواد د دفاع په خاطر د دې وطن نه دفاع کوئ، د ولس نه دفاع کوئ او د خپل فامیل نه لرې یاستئ. په دې شپو او ورځو کې چې اختر را روان دی نو موږ ویل چې هم به تاسې وګورو او هم به د تاسې نه مننه وکړو او هم ستاسې د ټول اختر مبارک شي، را روان اختر. په عین حالت کې چون سلمه کلیزه د استقلال د خپلواکۍ د ورځې لمانځل کېږي، ټاکنې را روانې دي، نو طبعا وظایف لږ سختېږي، نو ټول هغه درجه کې زهرات چې کومې دي په دغه شپو ورځو کې دي باید ټول ته حاضر اوسي. نو موږ د تاسې نه مننه کوو چې په دغه سختو شرایطو کې تاسې د وطن نه دفاع کوئ او په دې سیمه کې د امن تاسې راوستئ. زموږ خواله اوس دا دی چې زموږ ټول لباسونه که سره بدل دي، مختلف ادارې دي، که پولیس دی، که وزیر ملي ده، پزشک ده، ملکي ادارې دي، موږ ټول که امنیت ملي دی، موږ ټول ستاسې یو نظام دپاره کار کوو. هدف هم یو دی، ثبات، امن او دې سوله دې منطقه کې باید انکشاف رامنځته چې د خلکو ژوند ښه شي. نو په دې خاطر دښمن زموږ په ډېر بد حالت کې دی، ضعیفه حالت کې دی. تاسې ګورئ همدغه چین چې یو وخت کې د داعش مرکز هغه لوی بمونه دلته استعمال کړي، اما اوس دلته امن دی. یوازې یو 2% 3% ځایونه چې کوم غرونه دي او هلته څه غلچکي کسان ښکته پورته کېږي، انشاءالله هغه به هم آزاد شي. ټول تقریبا 95 تر 98% پورې اچین نن د حکومت په لاس کې دی، ولسونه بېرته را روان دي، خپل کورونو ته راځي، ورځ په ورځ انکشافي پروګرامونه دلته عملي کېږي. نو زموږ او ستاسې هغه راتلونکی یوازې تبلیغاتي جنګ دی، یعنې راتلونکی زموږ او ستاسې په ګټه دی او ولس اوس هم پوه شوی دی، ځکه د ولس حمایت هم زیات مهم دی، ستاسې حمایت د ولس نه مهم دی، نو لازم ملزوم دي سره. نو په دې حساب باندې یوازې دښمن ته تبلیغاتي او غلچکي عملیات کوي، تبلیغاتي جنګ ده او بعض ځایونو کې غلچکي عملیات کوي. نو تاسې چون د اراضي سره بلد اوسئ، د سیمې سره بلد اوسئ، انشاءالله چې هغه ټول به دفع کېږي او یو مطمئن امنیت به موږ د ننګرهار په سطحه او بالاخره د افغانستان په سطحه لرو. قومندان جنرال عبدالهادي کریم د سرتېرو له مېړانې ستاینه وکړه. یو شمېر منصبینو سرتېري په تقدیرنامو او نقدي مکافاتو ووستایل. اساسي ټکي د مسلکي له لحاظه تاسې پوهېږئ چې د یو سرباز یا د یو ساتونکي دنده څه شی ده. مشخص راځي انتخاباتو ته تاسې په خپل وظایفو باندې باید ډېر پاملرنه وکړئ. کوم هدایتونه چې قومندان صاحبان تاسو ته ورکوي، همغږي ده، د ولس نه ساتنه ده، حمایه د خیزش، پولیس محلي، پولیس ملي او د ملي ګټې ده چې موږ او تاسې ژمنه یو پاملرنه په ملي ګټو دپاره. ټول تصمیمونه
په سطح د موسسې دي نیول کېږي چې ټیم مشترک ده. قومندان کنډک دلته ورسره همغږي لري ټیم سره. بنان ملي ګټې باید په پام کې ونیول شي. امیدوار یم چې کوم وظایف چې تاسو ته سپارل شوی ده چې مهم وظایف موږ او تاسې په مخ کې لرو هغه باید په ښه توګه باید سرته ورسېږي. ولس د تاسې حمایت ته ضرورت لري او تاسې باید ځانونه مقایسه کوئ نورو ساعاتو سره چې ولسي حمایت په اکثرو ځایونو کې نشته. دلته چې دا پوه خلک دي، علم پرور خلک دي، ملي ګټې سره ژمنه لري، کفران نعمت مه کوئ. کوشش وکړئ چې دا خلک باید ډېر ښه حمایت شي. مشرانو ته احترام، علما ته احترام، وظیفو ته چې وځئ باید ډېر پام او توجه ولرئ. زدر باندې ویاړم افغانستان، زدر باندې ویاړم افغانستان.